د بیت المقدس شانتی نقصان رسول اراده کړی دا. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نوی چې شدید مذمت پکار دے. نا سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق خطبی ترا گئے منبر تختل ندے صحابہ کرام ورتوی خطبی تا اخیجا منبر تا تشریف فرماشا. سیدنا امیر المؤمنین سترگن اوخ کرالے ورتوی نن مات د منبرنا زما د منبر پر سے دو ٹیم لگی گی او ٹیم ماتا ډیر زیت قیمتی دے. زر زر کسان راجم کړل ورتوی سوک داس اشتا دے داس سوک چې د بیت المقدس د دفاع د پارا ځان تیار کی. مخته عبیدہ بن جراح ناستے پسینہ باندھی ور تلاش کی خود یا امیر المؤمنین از تیار ما یا امیر المؤمنین ز تیار ما حکم کوا. ورتوی اے عبیدہ بن جراح جمی منصر بگورو مجاہدین دی تیار کا. نند جمی د مانزن تعالی بہتر دا عمل لے مونږ یو مسلمانانو ترقی وکړه او زه پزه مسلمانان دی ډیر دی تاسا اسل دو بوزګ دی نند دی اندوی جواب یو د غزنوی د خلینه پکارو. غزنوی دا غیز نه راغې غزنوی را روان دی. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ میں دربار کے ناستے چانے تپوسو کو ابو الحسن خرقانی را تو خائے آخو مخکینی حکمرانانو که دو اولیاء و ادبو اس خود اولیاء و گریوان تا دانگی اولیاء و گریوان تا دانگی دو خدا تعالی اولیاء علماء دی طلباء دی مظلومان خلق رہے د دې گریوان ته مونږ دانګو دا پس مکه باندې وخو الګ بس تسبیح اړه وکنا تسبیح اړه ذکر کوا منز کوا په منز او تسبیح باندې आवाज نجات نه ملاويږي. منز دا خامخا په موت اهم فریضه ده. خود من سره 500 آیاتونو د جهاد سره بسکه دا قرآن حصہ نه ده دا قرآن حصہ نہیں نو بیائی اغرزوئی نعوذ باللہ من ذالک کہ دا قرآن حصوی نو دا قرآن حکم عام دے. اللہ باول دا حکمران نا تپوس کئی نو مسمت دا فیدناک ندے. دا غی دا مصنوعاتو نا بایکاٹو شو ماس دا مسلمانانو بایکاٹ لی دلے دے دا مسلمانانو بایکاٹ دے اللہ را پریدی تدی تجارانو تو ہوئے دی انڈیا والا پلان کیش دیر ارزانا شو خبر نہیں بس زر زر سے خیج ڈڈی دیکھو چوالو یا بے گرانی دے پارا کی دو دا خلق نوے چستا دا اندو معیشت تباہ کئی دا خپل جبون ڈکئی دا کاروبار دے نا مذمت تا ضرورت نشتا. لارشد عمر فاروق کردار تا اگورا. عمر رضی اللہ عنہ وی نند مانزد خطبینا اہم عبادت دادے چی تشکیل اشی تشکیل پکار دے تشکیل پکار دے دا مجاہدین تشکیل پکار دے. بہرحال عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین تا شام تا دسد پارا لارو. فلسطین کی داوی دزمہ کی مسئلہ نہ ہوا چی کاغذات منگ سر دے اس میں کتاسی نہیں ولی دا نا علتا دا مسئلہ نہ ہوا چی کاغذات زمانگ سر دے انتقال منگ سر دے قبضہ تاسی نہیں ولی نا خبر داوا چی زمان پا خود پا قبلت ابراہیم دے حملہ کرے زمان پا قبلت سلیمان دے حملہ کرے پریدم دینا اوزان دے برابر ساتا عزیزانو لخکر ارسی دلے رنبے قدم داو چی دا عبیدہ بن جراح پا قیادت کی دا بیت المقدس نا فوراً دیوال دا انسانانو راتاو شو. جہاد میدان کے بندگی تسبیح باڑے و بس ذکر بکے جو بس اللہ پا خیر راگ لے نا آر یو صحابی تا آر یو مجاہد تا
ار یو کمانډر تا تعلیم دا ورکړی شو چې پس مکه به کینې نه او توري او لیندي او غشبا داسې رډي ساتئ چې دشمن ته پته ولګي چې کم خلق راغلي دا د سر د سودا کولو والا خلق دی، دا مزمت والا نه دي. مزمت شدید مزمت وشو، اوهو ټول لګې دي شدید مزمت وشو. خلق ول د ترک دا صدر ډېر تکړه دی، اردوغان مونږ ول دی بر ابازي ګنو دې امتیازونو نه بلک تپوسو کې هغه دې خدای پالوا موړ کی ار سره پدې کې د زما دا کدو بچی دا کدو نه دا کدو چې دا کدو می بچی او ورنه پیغمبر د عربو عجمو تورو سپینو ارچا چې څوک دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی د ټولو نبی دی، هر چاته دا کردار پکارو چې ار یو صدر حکمران ډومبۍ فیصله دا کړی وی چې په یو اتفاق باندې چې هلکه نور په مزمتو کار نه کیږي، نور د دې خلاف توره راغستل پکار دی او د دې خلقو نه په حکومتي سطح باندې تپوس پکار دی تا زما د پیغمبر په ذات کې کار څه دی. دا تقریبا ټوټل چې راجمع شي دا 3 لکه 4 لکه 10 لاک پارټي نه برابرېږي. په اربونو مسلمانان پراته دي. اول د انډیا مسلمانانو ته دا درخواست دی، هغوی هم دا اوچتې دل پکار دي چې د دې پارټۍ والا کم خبیث ګوري دس دې اوباسي په دې سر باندې غورځوي دی، ځکه دې ټولې پارټۍ ذات رسول الله ته په ګستاخانه انداز لیدلی دي. مسلمانانو ته دا پکار دی، مسلمانانو ته دا نه دي پکار شدید مزمت وکړو. شدید خدای پاک دې خود دې علماو د فتوی طرف ته دا قلم وروچت کی چې د امت مسلمه عرب او عجم مسلمانان اعلانو کی چې د دینه بعد کم ملک گستاخی د پیغمبر اوشلا د هغه ملک خلاف جهاد اعلان دی. والله بالله کنه امریکا گستاخی وکي، والله بالله کنه برطانیه کې وشي، والله بالله کنه فرانسه کې وشي، والله بالله کنه په انډیا کې وشي. هغه ته پته لګي چې زه د کاغذ مزمت ده شدید مزمت اوشو او سفیر مرا وغوښتو او هغه ته مول چې دا کار دی غلط کړی د دینه خلق واړه پاوړې دلو کار نه کیږي. عبیده بن جراح لاړو او د بیت المقدس نه ګیرا تا وکړه، د مسلمانانو د مجاهدینو دیوال تاو شو، دروازې بند شوي، اعلان او شو پام کوي بار تب سوګرا اوزینا، اعلان شو دنن بسوګ زینا، دنن ایثار او بار بار ایثار. نصرانیانو راهبانو ته پته ولګېدله چې د هغه عمر فوجونه راغلي چې د چام پروا نه ساتي. ورته خطونه راولېږل، خطونه ورته راولېږل وایي د دې څوک مشران شته چې موږ ورسره خبره وکړو. مزمت والا پکې څوک شته که نه؟ هلکه موږ یې مزمت کوو، دا زموږ څه کسانو بې ادبي کړې ده، موږ یې مزمت کوو، تا سره په مزمت کې شریک یو. عبیده بن جراح وایي نه نه نه، ځان ته کفنونه ګورئ، ځان ته قبرونه ګورئ، ځان ته کند ګورئ، ځان ته اوس اخیری خبرې خپل وصیتونه لیکئ، خبره ختمه ده، په دین باندې حمله مو کړې ده. دا سوچ مه کوئ چې مزمت باندې به کار وشي. هندوان هغوی ته پته ده، هغوی په خپل کور کې نه جوړېږي. 3 کالو کې 4 کالو کې زمونږ د مسلمانانو حکومتونه بدلی. د خبیث زامن 4 کاله حکومت وي د امریکایانو، یو ورځ کم نه پکې د شپې ټیم پوره شي بس غزي بل ور پسې راشي. د مسلمانانو خزانه په دې تباہ او برباد شوي، د مسلمانانو خزانه په دې لاړې تباہ او برباد شوي. یو د بل شان نه مري، یو د بل حق نشو منلی. من نن مسلمان پم دی انختیو، الله دی صحیح اسلامی نظام په ټوله دنیا کې راولي. قسم دې دې ټولو علاج یو اسلامی نظام دی، یو اسلامی نظام بس، نور اس علاج نشتا. نه به ګستاخی وشي، نه به شان د رسول الله کې څوک د قادیانی د عقیدې پرچارو کی، خو داسې اسلامی نظام پکار دی.
عمر رضی الله تعالی عنہ مجاهدینو ته خط لاړو خو چا جواب ورنکو او د عبیده بن جراح فیصله دا و چې قلابندي سخت کوي لاري سخت کوي مې بار پرې دی او مې دننه پرې دی هغه ته پته ولګیدا چې د دې کمانډر شاته دی یو لوی کمانډر مشوره پرته ده هغه زر زر خطونه برابر کړل او مدینه طیبه ته را اولېګل چې تاسو زر زر لاړ شئ او عمر فاروق ته درخواست جمع کړي چې من خبرو ته تیار یو من تاسو چې سوای اغیله تیار یو خو په من باندې پابندیان ختم کړي منګه پرې دی زمون ماشومان جاری زمونږ خلقو له تکلیف دی به بداس کیږي نه لیکن یاد ساتي سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا خطون را ورسېدل عمر فاروق جواب داسې جواب کوي وای دوی سوي وای چې هغه دا وای چې موږ د عمر فاروق سره مخامخ درې خبرې کو منو ټوله دا هغه خو درې درخواست ورسته کو مخامخ هغه تکو چې موږ ته هغه خبرو ته حاضر شي عمر رضی الله تعالی عنہ زما د نبی صحابو کې شفقت ته الفت ته اسلام د چاوینه نه توي دا یاد ساتي ګوري دا خبر وزان سره یاد ساتي اوس کوم ته وسو ګوي چې دلته د اندوانو عبادت خانه ده او راځي تاسو ټول لار شي د عبادت خانه ورانه کوي موږ له شریعت دا اجازه نه راکړي د چاوینه بنته یو کار مسره خپل عبادت دې دوه کوي درې کوي لس کوي نه کوي خپل کار کده عبادت خانه نه زما د نبی په شان کې ګستاخی را او تعالی نو به تپوس په مونږ باندې فرض دی نو د عمر فاروق رضی الله عنه مخ تختون راغلل چې یا امیر المؤمنین هغه وي مونږ د سره مخامخ یو درې خبرې کول غواړو نور چې دوی سوي مونږ ټول منو عمر فاروق رضی الله عنه ول ډیره خدا لکه سستا سوارلی او د عمر فاروق یو اسو ډیر خپل ساتلو مزیدار ساتلو صحابه کرام هغه ته وای چې یا امیر المؤمنین استا اشتره په اس باندې سور شو خادم ور سره روان شو دوه روان دي یو کس ور تراغه ورته وی امیر المؤمنین تاسو دوه کسانې اسمو یو دی څنګه بکوي وی مال چل لازی نمنګ په اس ظلم کو نمنګ په یو بل ظلم کو دی خبره ته وسګوري نه په اس ظلم کو په سورلۍ باندې نه په یو بل ظلم کو نه ظالم ځان جوړول غواړم نه می خادم ظالم جوړول غواړم نه ځان او نه خادم د استپاره ظالمان مونږ ځان جوړول نه غواړو دا لا سرنګ خبره ده وی خبره ده اسانه ده خادم ته وای مزل به ما او تا د کور نه تقسیمو څومره شام پورې مزل له اصل به غیا د پالم ټیم ورکاو اصل بم ټیم ورکاو او د سورلۍ ټیم چې ستا نمبر راتلو تب سورلۍ باندې سوري پړې به ما سره زمان نمبر چې راتلو زب سورم پړې به تا سره چې کله د سورلۍ نمبر راتلو تبم پیدا رواني زبم پیدا روانم سورلۍ له د غیا ټیم ورکاو بس خبره ختم شو چې زما د وزیر سره 15 لس گاډي وړاندې ورستو رواني 15 لس گاډي مخ کی 15 لس شاته ناکبندین اوشي څوک بم نزي بره به مرغیم نزي ځکه چې وزیر سے پلار روان دی په ایمانی وای دا به اندوله جواب ورکی جواب راکی ور به کی خدای د پاره خبر او کوي منا سر یو سر دې زیبا اندوله به جواب ورکی اندوله جواب عمر ورکی وسه اسبان دي سواری دیو روان دي عبیده بن جراح ته نصرانیان را جمع شو ورته ویل دا څه چل دی چې مون خبر شو چې امیر المؤمنین ساسره روان دی وای آو وای خجی زمون د دې علاقې دستور دا دی چې زمون چې کوم وزیر را روان وي یا صدر را روان وي هغه ته مون ټول مشران په یو جامه کې برابرو نو فلهذا استاد مشر څنګه جامه ده ستا مشر په کم لباس کې راځي ستا د مشر لباس مونږ ته وخایا چې په هغه لباس باندې زمونږ مشران لباس برابر کی آی هاي عبیده بن جراح لاس ته ټک ورکړ وی تاسو انتظار وکړئ زه مخې ته ځم
جوړه واغستا، قیمتي جوړه واغستا. امیر المؤمنین په اس باندې خادم سور دی او امیر المؤمنین د اس جلب او پړې نیولې. نمبر داغه دی، نمبر داغه دی. یا امیر المؤمنین ادرے گا یو درخواست میرا وڑے دے ورتوی یا عبید بن جراح وایا ورتوی جی سوال میں دارا وڑے دے یو جوڑا چھ داغی وزیران او مشیران اغندی ستا پغاڑا باندم داسی یو لباس پکار دے چھ داغوی دوڑان دی پتہ لگی گی چھ دا روپ پکی دے ستا پغاڑا اغا لباس دے چھ ڈیر کمزور دے زیپ زیپ کی سرمنی لگی دلی دی وعبید بن جراح ادری گا سزان ترانیز دیکھو حیران دے. بعض علماء لکلی وقت ہے ورطلاس یوڑو ورطوی اے عبید بن جراح کتد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابی نوے چی تاتا نبی علیہ السلام دعا کرے وا کہ تاتا دو کونو سردار امین نوے ویلے نو اے عبید بن جراح تب ما دیزے نپرے خودلے نوے تاتا بما کلک سزا در کولے و عبید بن جراح تا نولی دلے جنابی محمد الرسول اللہ سرداری کونین وی اللہ رب العالمین دے چا کپڑو تا گوری نا دے چا کپڑو تا نگوری تم آتے ہوئے چی کپڑی بدلے کا عبید بن جراح کدا خبر استانا علا و بلچا ما تکڑے ہوئے دی زینب بل قدم نوے اغسطے سیدھا زشابہ عبید بن جراح دیر زید غمجن او خپروان شو چی یقیناً دا کار خما دا سے کارو کو چی دا خو عمر دا دیشی سخ مخالف دے. اے عزیزانو دے چی واپس ورغے دا دستر کی سری دی دا امیر المؤمنین اسپئی دے ستر کی سری دی دا جڑان ڈک دے اگوی مشران ورطراغلل وی جی سبانم فیصلہ اکڑا ورطوی جی اگر روان دے اب اخبر لباس را رسیدو پا حال کے دے ورطویلی کم دے ویل دا مخامخ چی دو کسان دی یو پا اثر دے او بل دا اسنا لان دے روان دے دا اسنا لان دے چھ روان دے دا امیر المؤمنین دے اگوی ٹول شاتا گیر او لگو دا امیر المؤمنین دے دبانی خمنگ معشومان و دکو پا دخو منگا خپل دشمن یارو دا پجامہ کی چی سور لس قسم کپڑی لگی دلی دا امیر المؤمنین دے اوی جی دا امیر المؤمنین دے اغی ورطا طعام برابر کو مزیدار کلے لذیذ طعام ورطا برابر کو کلچ امیر المؤمنین را ارسیدلو مرگری توی مرگریا تا سر پخپل مینکی پخپل بتکی کی اوبشتا ستوانشتا اگا ورطوی امیر المؤمنین آو جی بالکل وی رازا خار ترا ارسیدلو اوز دو سرلی نمبر دے اوز بسرلی پیدزی ماو تابم ورسر پیدزو زکا اوز داغی تمراغے او بے اگا سروڑا چی اگا اخرو دا نصرانیانو مشران او وزیران لیل خلق ورطا ولار دی امیر المؤمنین تلیتا ستوان رواچی او بے ورپسی دا ابونا گوٹو آخلی عبید بن جراح تے دا سے اولی دل سچل دے ما تا چا مطالبہ مانا کرے وا چا خطو نرالی گلیو دا سے لی دل پا یو بل باندے دا عمر سترگی خقی دلے او پاگوی رو برات لو پس مکا غرزے دل امیر المؤمنین دا سی جلال کی ورطا گوری وہی اگا کم خلقو چیز ماد عیسیٰ دا قبلے بے احترامی کرے دا اگا کم خلقو چی دا موسیٰ دا قبلے بے احترامی کرے دا اگا کم خلقو چی دا خلیل اللہ دا قبلے بے احترامی کرے دا اگا کم خلقو چی زمان نبی پا کی امامت کرے و دا غی بے احترامی کرے خلق را میدان تک ہوئی طول بانی لرزر اگلا یا امیر المؤمنین ارسمنو
ارسمنو ویلی یاد ساتي وینا ګوره منګه نه تویو پخپلو بچو رحم وکي پخپلو باغونو رحم وکي ایمان راوړی مسلمانان شي بل لار د نجات درته نشتا تاسې نه تپوس کوم عمر رضی الله عنه په مزمت باندې خبر خلاص کړه او که ګریوان ته لاس ور واچولو جواب راکړي جواب راکړي ګریوان ته لاس ور واچو په مصنوعاتو بایکاټ باندې اس نه کیږي دا د نیټ دور دی بوتل ته بخپل نوم بدل کی صابون له بخپل نوم بدل کی کپڑے ته بخپل نوم بدل کی بایکاټ د مصنوعاتو نه کمال نه دی د دوی نه مکمل بایکاټ اعلانول پکار دی چې سفیران دي درولا اوزان دی برابر ساتا یا به د ټول پارټۍ ستا د ټول امت مسلمانه معافي غواړي او یا ستا د دغه پارټۍ سره زموږ د جهاد اعلان دی مسله دغه ده جهاد الله سوی ولا تهینو الله وی سستی گئی ما سن سستی گئی ما الله وی د جهاد نا ولا تهینو زکه دین وړاندې آیات هغه ذکر ده کم کی چې د بدر مسلمانانو ته فتح ملوا د احد په میدان کې مسلمانانو ته ظاهری تکلیف او رسیدلو الله تسلی د پاره ورته فرمای ولا تهینو اسنا د احد په میدان کې ستاسو کسان شهیدان شو حمزه شهید شو مصعب ابن عمر شهید ده خنیس شهید ده 70 صحابه د پاس شهیدان دي ولا تهینو سستی گئی ما جہاد نا ولا تحزنو او غم جن کی گئی ما پخپلو شہیدانو زخمونو باندے وانتم الاعلون تاسی بغالب کی گئی تاسو غالبی ای شرط بداوی ان کنتم مؤمنین شرط دارے چت مومن کامل جوڑ شوی نو کامل مومن بکل جوڑے گے اے پاکستان والاو اے ترکی والاو اے سعودی عربستان والاو اے قطر والاو اے دبئی والاو اے انڈونیشیا والاو اے افغانستان والاو اے دو دنیا اریو مسلمان ملک والاو اے سربراہانو اے وزیرانو اے مشیرانو اے وکیلانو اے عام مسلمانانو زما آقا فرمائلی دی لا یؤمنو احدکم نشی جوڑے دلے کامل مومن یو دستا سنا اے عرب تاسوم اے عجم تاسوم اے تورو تاسوم اے سپینو تاسوم حتی اکونا حب الی تردی پوچیز اغد پارا نشما دیر نیز دی پختو دیر نیز دی د پلارنا او د بچینا د مورنا او د لورنا د خزنا او د باچینا د ټول انسانیت نورتز د ارچانا محبوب نشم دا کامل مومن جوڑے دلے نشی دا کامل مومن نشی جوڑے دلے خواہ لا یؤمنو احدکم لا یؤمن احدکم نو په مزمت باندې کار نه کیږي دا ټول د مصنوعي وزیر اعظمان ټول لګې دي هر یو منګه مزمت کو تا د خدای تباګي ستاره کې درد راغله قیامت کې د ستا مخ الله د پیغمبر نه وړاندې کی چې ستا مخ ته ونه ګوري ستا ځکه دا درد راغله والله بالله ز پرون لس بجې خبر شوم قسم د بیګا ما د دردونو ګولې اچولې ټول شپه ګډوډم چې الله دا کم دور ته پاتې شو دا کم زمانه ته پاتې شو دا بوزدل زمانه دا کم حالات راغله یا الله زما د نبی د غم داستان او په من اړو بلا نه را پریوزي قد سالی شو ګرانی شو حکمرانانو په دې نخلاصې گئی چې دو ورځې به چټي شو ګرانی به ختم شي والله میسج میلاو شو میسج دا الله د خوانه میسج دې میسج او خپل د اعمالو دفتر باندې نظر واچوي زمان نبی فرمایلی قول د عمر فاروق په زبان باندې نقل کړي عمر وای
چې هغه وخت پورې یو امت کامل غالب نشي جوړېدلی. کم امت، کم قوم، کم قبیله چې د فحاشۍ د دروازې نه را بهر نشي او فحاشي پرې نه دي، عریاني پرې نه دي، عیاشي پرې نه دي او خپل ځان باندې نظر وانه چي په ایمان یې وای. کم د عیسیانو مولا پټکې په سر کړی، تاسو چا لیدلی دی؟ کم د یهودیانو مولا پټکې په سر کړی؟ کم د یهودیانو په یونیورسټۍ کې د هغوی پروفیسر د مسلمانانو لباس اختیار کړی؟ زما یونیورسټۍ کې د انګریز لباس دی، زما کالج کې د انګریز لباس دی، مدرسې ته را ورسېدلو. زما ملا صاحب دومره ټوپۍ په سر کړي، دومره داسې یو شی داسې. موږ ورته به د مخکې ویلې بلبلو جاله، تاسې ورته هر څه وایي. نو بلبله جاله پېژنئ؟ د بلبلې جاله دا په دې اونو کې داسې یو څو ډکي راجمع کړي، سوري سوري پکې ښکاري. منګه ټۍ واچوله. زمونږ یو صاحب دی د بار ملک کوم ځای کې لګی وي، نایک ده که سست شی دی، ټۍ یې شی یا لکه کور دی وران شو، دا د لکۍ نه څه فایده موندلې؟ وایي دا خو زه هر چا سره ملاوېږم، ستا عمر هر چا سره ملاوېدلو، خو په سنت د جناب رسول الله ملاوېدلو. ستا د پیغمبر سنت دا دی، دا خو ته هغه له تقویت ورکې، دا خو ته هغه ته قوت ورکې چې زه ستا د دې لباس نه متاثره یم. زما پیغمبر نعوذ بالله من ذلک خطا شوی چې هغه دا لکۍ نه ده اچولې او ما دا د لکۍ اچولې ده. دا مسلمان به ما ته اسلام راوړي. اول ته دې ولاړي، خلق ورته پاسېږي او یو بکواس کوي بل بکواس کوي. دا اسلام په دې نه راځي. دا د اسلام توهین دی، دا د شعائر الله توهین دی. قسم په خدای نن به زما اخري خطبه وي، پته لګي نه، خو سپینې سپینې درته وایم او دا میډیا به وایي دنیا دې واوري تر څو چې د پیغمبر په سنتو موږ ښایسته نه شو. په یو مسواک باندې د پارسیانو 3.5 جماعت په شاتل او ایمان راوړی دی. یو مسواک برکت باندې. مسواک ډکه نه دی، مسواک باطینی توره ده. ګیره د پیغمبر سنت دی، پټکې د نبی سنت دی. منګه مسلمانانو جمعات ترازو پتلون دې که څه بلا دی هغه اچو. بعض خلق وای بغیر پټکی مسکیږي. زما شیخ او مرشد مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه داغه بیان تاسو اوریدل. وای بعض خلق وای چې بغیر پټکی مسکیږي، وای الکه بغیر پرتګم مسکیږي. تاسو کمال خو نه دی، خود موږ خپل طریقه ده. ناوی د کور ته راوسته، پښتو کې بدرته وي اے ناوی دې ودروله. خزي ورته راغلي، ناوی مخ خلک ګوري که نه ګوري، زنانه ګوري که و چې ناوی ودرېدله غاټ دومره درې لیشتې مخې دی خو پوزې نشته. دې ناوی ته خلک ګوري د ناوی په نظر باندې، وایي به لعنت دې په دې خواښې شي، خدای دې د کور وانکي په دې ښځه باندې. 14 دیګونه پاخه کړه او ناوی چې راوستې پوزې نشته. بار به همدا معامله جوړی، وایي به د ناوی پوزه نشته. او اے که دا پوزې هم برابرئ، پوزې هم برابرئ او دا سترګه د غریبي هغه پټه وي نه وي دې ځای کې، نو خلق به وایي چې وګوره داسې بدبخته دی. نو دومره لوی تاوان دې وکړو، څه ښکلی زوی دی او ناوې دې ول داسې راوسته. او که په مخ باندې دانې وي، سترګې هم شته، پوز هم شته، شونډې هم شته، خو مخ باندې دا دانې راختلي دي، ښځه خو ده که نه؟ نو خلق ورته په ښه نظر ګوري. شیخ صاحب به ویلي مونځ داسې ډانچه ده، که دا په سنت طریقه باندې برابري، دا هغه ناوې ده چې شونډې هم برابرې دي، سترګې هم برابرې دي، مخ هم برابر دی. که د جهان ښځې ورته خوشحالېږي، دغه رنګ ستا د دې مونځ ډانچې ته د اسمان فرشتې خوشحالېږي. نه زمونږ مونځ داسې شو، روژه مو داسې شوه. الحمدلله زمونږ د منځونو نه اسم روح تلو، اوس خو ته بیخي روح لاړو. نو منځونه برابر کوي ان شاء الله. بیا به د عمر رضی الله عنه راج الله راولي ان شاء الله. وخت قریب دی، قیامت علایم دی، کفر بڑیر زیاد په ولوله کې راشي. مسلمانان به خډيري، خو ټول به وي د مال په ګټلو سوچ کی. زمونږ مرشد پاک پیر سبق بابا جی نور الله مرقده، هغه مبارک د بچ کم مرید راغی، ویل بچی کاروبار خراب دی، سو وظیفه راته وخایا.
نو بابا جی رحمت الله علیه مبارک به ورته و فرمایل وای مړه ته د خدای نوم د کاروبار دپاره استعمالې چې زه د الله الصمد وظیفه وکم چې زه د کاروبار روان کم. نه عزیزانو، کمال دا نه دی چې ما او تا د الله نوم د دې دپاره صرف استعمالو چې مال راشي، دولت راشي. نه نه نه، د رب رضا او معرفت بلټو ان شاء الله. رازق مو څوک دی؟ څوک دی؟ زه حکمرانانو ته د الله د رضا دپاره درخواست کوم، الله رب العزت زما دا بیان که انګلینډ ته رسولی شي الله پاک په دې ذریعو سره، نو الله دې د حکمرانانو غوږونو ته د دنیا ګډ ګډ ته ورسوي. او الله دې زمونږ د سعودي حکمران هغې ته ځکه دعا غواړم چې هغه د قرآن د نزول په خوره کې پروت دی، محمد بن سلمان حفظه الله، هغې ته دعا غواړم چې الله یې درنه محمد بن قاسم جوړ کړي. محمد بن سلمان خو الله یې درنه محمد بن قاسم جوړ کړي. الله یې درنه صلاح الدین ایوبی جوړ کړي چې دا کردار الله ستا په خوله باندې وکړي. الله دې زمونږ حکمرانان ستا په قیادت کې د ټول اسلامي دنیا تاسې زمونږ دپاره صحیح حکمرانان الله وګرځوئ. او خدای پاک مو د ملک دغه نظام چې کوم دی او روان دی انشاءالله کوم دعا انشاءالله. نو الله رب العزت د عام حکمرانانو په طبیعت کې الله د جهاد جذبه او ولوله راولي. ټول وای آمین. او مزمت باندې کار نه کیږي. مونږ حکمرانانو ته وایو چې سفیران یې مه راغواړئ، جاز ټکټ ورته ماخلئ، چوکه ورته اړم کوئ او په داسې شان ته وغړبوئ چې لاره ترې نه خطا کوي، پیدا به ځي ملک ته، پیدا به ځي، دې خوا به نه ایسارېږي، ګورې به نه. او که ودلیدل سترګې در نه وباسم، جاز کې مه پرېږدئ، ویې رټئ، ذلیل یې کوئ. ای بلقیس ته حکمرانه وه، سلیمان علیه السلام خط ور ولېږلو اسلام راوړه، بل لار در سره نشته. هغه وی هدیې به درکو، خزانې به درکو، مال به درکو، دولت به درکو. نه نه نه، ایمان راوړه، ایمان څه راوړه؟ ایمان راوړه. تاسو د پیغمبر خطوط وګورئ صلی الله علیه وسلم. نو الله جل جلاله دی ستاسو او زمونږه د ټولو کامل ایمان نصیبه وګرځي. او الله دې زمونږ حکمرانانو کې عمري صفات پیدا کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زمونږه د ډریور هغوی خورۍ وفات شوی، هغې دپاره هم دعا وغواړئ الله جل جلاله د هغې مغفرت وفرمایي. او بله خصوصي دعا درنه ته غواړم ورونو، تقریبا په ټوله زمونږ استاسې دا څومره ملک چې دی په دې کې د باران پاتسالي د باران نشته، ونې وچې شوې، کویان لاړ، اوبه ختمې شوې. تیمان سیرې طرف ته موږ به لیدل غرونو کې به اوبه وي، چینې به وي، هغه بوټي ټول وچ پراته دي، وچ کلس پراته دي. دلته حالات دا دي چې مازدیګر شي تاسو ګورئ یو طوفان راشي، ګورئ که نه ګورئ، سودونو له زور ورکوي، سودونه زیات کوي، سودونه به ډېر کوو، د بل مال به خورو چې باران په ټیم شروع شي. سود خدای سره جنگ دی او موږ ښه پهلوانان یو، داسې درست سره یې کوو که نه، مړه بس ته باران مروم به سودونه کوو. الله اکبر. سودونه عام شو، فحاشي عامه شوه. په ایمان یې وایي تاسې په دې موبایل باندې څه نه ګورئ او څه پې نه وایي. تاسې د دې فحاشۍ د دې ګندګۍ نتیجه دا راغله چې په ځمکه کې حیوانات موږ ته ازار کوي چې او بدبختو ستاسو د لاس سره باندې خدای خپلې خزانې وچې کړي. نو د خدای نه یره پکار ده. سودونه پرېږدئ، زناګانې پرېږدئ، سپه الفاظو کې وایم، زنا پرېږدئ، لوی نه لویه زنا د خولې هغه غیبت دی، غیبت پرېږدئ. قسم دی ګیره به یې د نامه نه 3 لیشتې لاندې پرتی او داسې په غیبت به ورغلی سیبه. والله کې نه د مولا غیبت ته ګوري، نه د پیر غیبت ته ګوري، نه د امي غیبت ته ګوري. و دا خوله دې د اور نه ډکه شه، الله ذکر ور باندې وکړه. دا خوله دې د اور نه ډکه شه، د الله ذکر ور باندې وکړه. غیبت نه څه غواړې؟ قیامت کې به دې خړه خوله نیولي د منګک په شان ته، مولا به دې یو خوا راکاږي، تبلیغي به دې بل خوا راکاږي، پیر به دې بل خوا راکاږي، عام مسلمان به دې بل خوا راکاږي چې او بدبخته غیبت کېږي. که موږ سړي شو،
کمنګ الله ترجو کړه غیبت مکوي دروغ موای د بل مال مخوري خن دیندار خلق ځان ته وي پردې مال بخوري باران بسنګ اوشي نو د باران د پاره عاجزانه دعا وغواړي